آیا د ډاکټر محمد اشرف غني بیرته راستنېدل شوني دي؟ د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که غواړئ د دې موضوع په هکله ځان پوه کړئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل ته د نوموړي بیرته ستنېدو اوازې چورلټ بې اساسه بللي دي. محب د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې جمهور رئیس غني د ټولو افغانانو لپاره پر یوې داسې تل پاتې سولې باور لري او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نشي. محب زیاته کړې جمهور رئیس غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. محب داسې مهال کابل ته د غني د ستنېدو اوازې رد کړي چې وړاندې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني ورور حشمت غني احمدزي په یوه مرکه کې ویلي وو چې افغانستان ته د غني د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. د راپورونو په اساس حشمت غني په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې له غني سره کتلي او تر هغه وروسته یې دا څرګندونې کړي. نوموړي ویلي که افغانستان ته د اشرف غني ستنېدل ګټور تمامیږي، نوموړي د ستنېدو په برخه کې هڅو ته چمتو دی. احمدزي ویلي له ځینو کړیو سره د اشرف غني پر ستنېدلو خبرې روانې دي. زه پخپله دا موضوع پر مخ وړم. بل لور ته د چارو شنونکی ډاکټر معین زه هیواد ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غني راستنېدل یوه پیچلې مسله بولي او وایي ښایي کومه سیاسي ګټه ونه لري. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.